نو اغنا د غاڼې مطالبه وکا. بعضی مفسرینو دا خبره کړې ده چې دا غاڼه خاص ده تر سفره پوري. په حضر کې انسان ځان سره غاڼه نشي کېښودی، لیکن محققین مفسرین فرمایي چې نه، په حضر کې هم او په سفر کې هم غاڼه ایښودی شي. چې کله کاتب نه وي، ګواه نه وي، یا قرضدار باندې ستا اعتماد او اعتبار نه وي، نو لہذا د هغه نه مطالبه د غاڼې وکړه. ځکه حدیث پاک کې راځي چې یو ځل نبی پاک علیه السلام په مدینه کې د یو یهودي نه 20 ساعه یا 13 ساعه وربشي اخیستې وي په قرض باندې، او په غاڼه کې ورسره خپله زغره مبارکه کېښودې وه. نبی علیه السلام دغه غله دغه وربشي د خپل اهل دپاره اخیستې وي. په مدینه کې به عامو د غلو تجارت چې و هغه اکثره یهودو کاوه. د غلو تجارت لږ مشکلو، ځان بچ کول پکې ګرانو، نو عامو مسلمانانو به د غلې د تجارت نه حتی الوسع ځان ساته. د دغې وجې نه نبي علیه السلام هم مجبوره شو او د یهودي نه غله راواخیستله، تر دې پورې چې بیا نبی پاک علیه السلام وفات شو او دغه زغره هغه یهودي سره په غاڼۍ کې پاتې وه. بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تینا هغه زغره راواخیستله او د هغې هغه قیمت ادا که. نو د دې حدیث پاک نه معلومیږي چې یو انسان په حضر کې هم غاڼه کېښودلی شي. بیا د غاڼې مثال د امانت دی. که غاڼه شی مرتهن سره او غاڼه کېښودونکي سره هلاک شو، نو د دې تاوان په هغه باندې نشته، ځکه غاڼه کېښودونکی سړی امین دی، هغه امانتدار دی، او امانت چې کله تا کېښوده او هغه پکې تصرف نو کړی، د هغه د لاسه ضایع شوی نو، نو د هغې تاوان په وقت د هلاکت کې نه لازمیږي. امام قرطبي په دې مقام کې د رهن او غاڼې ډېر مسائل بیان کړي دي. یوه ضروري مسله دا بیان کړې ده چې د غاڼې نه د مرهونه شي نه ته فایده نشي اخیستلی. یو انسان گاڑی درکه په غاڼه کې، ته به ځان سره ودرې، هغه د سورلۍ د پاره استعمالولی نشي. که استعمال دی که نو دا په سود کې راځي. کل قرض جر نفعا فهو ربا، هر هغه قرض چې هغه فایده راکاږي نو دا شاملیږي په ربا او سود کې. لہذا د مرهونه شي نه فایده اخیستل سود دی، ناروا دی او ظلم دی. نن زمانه کې بعض اوقاتو کې خلق کورونه په غاڼه باندې ونیسي، 15 لکه یا 6 لکه یا 10 لکه روپۍ په هغې کې ورکي او بیا په هغې کې اوسیږي، نو دا د خپل ځان سره ظلم کوي. دغه انسان په سود کې واقع دی او د سود ډېر قباحت تاسو ته مخکې بیان شو چې حدیث پاک کې راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې د سود او یا دروازې دي، او د ټولو نه اسانه دروازه، د ټولو نه وړه دروازه او وړه پوړۍ دا ده چې نعوذ بالله من ذلک یو انسان د خپل مور سره بدکاري وکړي، چې دا خبره زما ستا په سوچ کې هم نه راځي، په فکر کې هم نه راځي. نو سود دومره عظیمه ګناه ده. او د معراج په شپه باندې نبی پاک علیه السلام چې کله اسمانونو ته ختلی، د جنت حالات کتلیو، د جهنم بعضې حالات کتلیو، او دقه شان په اسمانونو کې د مختلفو انبیاو سره ملاقات شوی. هغه یو کس کتلی و چې هغه په یو سمندر کې پروت او هغه کوشش کوي چې د سمندر نه بهر راووځي، لیکن چې کله هغه د سمندر غاړې ته رارسیږي، د سمندر په دې غاړه کې یو بل کس ولاړي او هغه سره یو غټه ګټی
او په دومره زور سره په دې خولې باندې دا سړی اولی چې دا بیا د سمندر منځ ته ورسیږي. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام تپوس کوي د جبریل علیه السلام نه چې دا څوک دی؟ نو هغه ورته جواب کې وایي چې دا سودخور دی. یو بل حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې 1 روپۍ د سود خوړل دا دومره عظیمه ګناه ده لکه یو انسان د خپل مور سره 6 ځله بدکاري وکړي، نعوذ بالله من ذلک. نو سود ډېره عظیمه ګناه ده، ډېره لویه ګناه ده. سود یو ظلم دی او تاسو ته مخکې تیر شو سودګر رب العالمین سره د جنگ اعلان کوي. رب العالمین ورته جنگ ته راوځي او هغه ته خبر ورکوي د جنگ کولو. نو سود څومره عظیمه ګناه شوه. رب العالمین انسانانو ته حکم کړی د احسان کولو، د اخوت کولو. بل مسلمان محتاج شو هغه سره همدردي وکړه، هغه سره خواخوږي وکړه، د هغه خیرخواهي ولټوه. داسې نه چې د هغه د مجبورتیا نه ته غلطه فایده اخلي او هغه مجبوره دی، هغه قرضدار شو، هغه غریب شو، هغه باندې څه آفت او نقصان راغی او ته د هغې نه غلطه فایده الی او هغه ته پیسې په سود باندې ورکې، یا کور ورکې په ګاڼه باندې او هغه کور کې ته اوسېږي بیا په ګاڼه باندې دې اخیستی وي، نو دام سود شو. د دې نه اجتناب لازمي دی. دومره ده چې امام بخاري یو باب کې ښودی دی چې د هغې مرهونه شي نه فایده اخیستلی شي کم مرهونه شي باندې چې ستا خرچه کیږي. لکه امام بخاري په دلیل کې اوښ کې ذکر کړی دی. یو سړی دی هغه سره اوښ چا په ګاڼه کې کېښود یا یې غوا ورسره ودروله یا چیلۍ وغیره، نو هغې باندې خو خرچه کیږي. هغې ته به د ګیا د اوبو او د هغې د خدمت ته پوره انتظام کې، نو دغه انتظام په بدله کې که هغه اوښ یا اس وي نو په هغې باندې ته سورېدلی شي. او که چېرته هغه د پیو والا شی وي لکه غوا میخه او یا چیلۍ، نو د هغې نه پی بیا ته خوړلی شي، ځکه ته د هغې په بدلې کې د هغې څاروي خدمت کې هغه ته د اوبو او د ګیا او د خوراک انتظام کې. نو لہذا د دغې خرچي او د دغه انتظام او خدمت د وجې نه ته د هغې نه فایده اخیستی شي. د دې نه علاوه د نورو مرهونه اشیاو نه فایده اخیستل دا ناروا دي او دا د سود په زمره کې راځي. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا وَإِن كُنتُمْ او کچرته وی تاسو عَلَى سَفَرٍ په سفر باندې وَلَمْ تَجِدُوا او تاسو نموندلو کاتبا کاتب یو لیکون کې هم نمونده فرحان نو ګاڼه دي وي مناسبه مقبوضه قبض کړی شوي، مناسبه ګاڼه دي وي او هغه د قبض کړی شوي وي. علما مفسرین فرمایي چې په ګاڼه کې قبض کول شرط دي. داسې شی به اخلي چې هغه ستا په قبضه کې راشي نو هله به ګاڼه صحیح کیږي. ریحان دا مصدر دی په معنا د مرهون مفعول سره، او بعض علما فرمایي چې نه دا ریحان دا جمع ده او مرهون په معنا د اسم مفعول ده. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بس کچرته اعتماد وکړي بعضکم بعض استاسو بعضن په بعض نورو. په سفر کې رواني او تا ته ضرورت د پیسو راغی او تا سره یو ملګری دی هغه نه تا مطالبه د پیسو وکړه او هغه تا باندې اعتماد وکړه او د ګاڼې مطالبه یې درنه ونه کړه نو دا هم ټیک ده. فَإِنْ أَمِنَا نو بس کچرته اعتماد وکړي بعضکم بعض استاسو بعضن په بعض نورو باندې فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي نو ادا دي کړي الَّذِي هغه کس اؤْتُمِنَ چې اعتماد پرې کړی شوی دی امانته امانت خپل اعتماد پرې کړی شوی دی د باندې اعتماد وکړه ګاڼې تېنه وانخیستله او قرض ورکړه بغیر د ګاڼې نو لازم دی په ده باندې
چې دا واپس کی په ښې طریقې سره ولیتق الله ربا او یره دې وکړي د الله نه ربه چې رب د دی